په یو کوچنی کلی کې یو سړی اوسېده چې نوم یې رحمت خان و. هغه ډیر سخت مزاجه او زړه یې د لور په وړاندې یخ و. رحمت خان 3 زامن درلودل، خو کله چې څلورم ماشوم پیدا شو او لور وه نو هغه ډیر خفه شو. د تل ویل لور یوازې بار دی، زما لپاره هیڅ ارزښت نه لري. د هغه لور چې نوم یې ګلالۍ و ډیره مهربانه، هوښیاره او صبرناکه نجلی وه. که څه هم پلار یې ورسره مینه نه کوله، خو هغه هیڅ کله بد احساس نه ښکاره کوه. هره ورځ به یې د کور کارونه کول، د خپلې مور سره به یې مرسته کوله او د خپل پلار درناوي به یې کوه. رحمت خان به تل خپلو زامنو ته ښه خواړه، ښه جامې او مینه ورکوله، خو ګلالۍ به یې له هر څه بې برخې ساتله. کله کله به یې ورته ویل ته که هلک وی نو زما سترګې به پرې روښانه وي. یوازې موسکی شوه او چوپه پاتې کیده، ځکه هغه پوهېده چې نفرت په نفرت نه ختمیږي. یو وخت داسې راغی چې رحمت خان ډیر ناروغ شو. زامن یې ښار ته ولاړل او خپل کارونو کې مصروف شول. هیڅ یو یې د پلار پوښتنه ونه کړه. کور کې یوازې ګلالۍ پاتې وه. هغه د خپل پلار ډیر خدمت وکړه. شپه او ورځ به یې ورسره تیره کړه، درمل به یې ورکول، خواړه به یې تیارول او دعا به یې ورته کوله. یوه شپه رحمت خان د سخت درد نه ویښ شو. ګلالۍ ورنږدې شوه، لاس یې ونیوه او ورته یې وویل پلار جانه مه ویریږه، زه در سره یم. رحمت خان چې د هغې سترګو ته وکتل نو د مینې او اخلاص داسې رڼا یې ولیده چې مخکې هیڅ کله نه ولیدلې. د ورو ورو پوه شو چې دا هماغه لور ده چې دا ترې نفرت کوه، خو نن همدا د هغې ټولو لویه مرسته ده. رحمت خان په اوښکو شو او ویل زما لورې، ما تا سره ظلم کړی، خو ته زما تر ټولو وفاداره اولاد وګرځېدې. مهرباني وکړه ما وبخښه. ګلالۍ په نرمه لهجه ویل پلار زه هیڅ کله درنه خفه نه وم، تاسو زما پلار یاست او زه ستاسو لور یم. له هغه ورځې وروسته رحمت خان بدل شو. هغه پوه شو چې لور هیڅ کله بار نه وي، بلکې د کور رحمت وي. هغه به هر چاته ویل که څوک لور لري نو هغه د قدر وکړي، ځکه لور د مینې، وفا او برکت سرچینه ده.